السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یاسر خان بیا یو ځل په یو نوی ولاګ کې تاسو په خدمت کې حاضر دی. یو په کابل کې او بس د ځګنې روانګي شو پرون راغلی و دلته بس د ځګنې اوس روانګي شو ګاډي ته خېجو او دلته یو پارک کې مزدار ځای دی بس هغې ته بوځو را سره اوسئ. خوشحال خان چېرته ورځو؟ چېرته ورځو؟ کرغې ته روان یو چکر ته داسې ښه ځای دی د چکر ځای دی په صحیح دی. اوس مامن صاحب مو اوس مخکې کېنولی پرون چې راتلو ګیله یې کړې وه مامن صاحب اوس خوشحاله یې؟ خوند مې ډېر نشته خو زه یو دا نوم راته سم اخلی پوه شو مامن صاحب پوره نوم دغسې تاسو ته هغه بل شی جوړ کړی و کوم یو؟ زه ته یې ووایه یو ځل یې په خپله ووایه بیا موږ نه وایو. بوټي دا دومره ښکلي ښکلي ګلونه چې دي دا څه بوټي دي ونې دي؟ دا شعر څنګه دی؟ زرجي وایي که نه وایي دلته به سپین کابلجان سپینې واورې هلته د سوات په هوا بلکل مړ بس کابلجان دی او دغه واورې دي دغه له خو نشو رسېدی ځکه چې پروګرام ته بوځو دا پارک دی او ډېر مزدار دا ګلونه پکې تاسو ته ښکاري دی ډېر ونه نه دا ګلونه ډېر مزدار او ماشاءالله. کابلجان ښار دی او دلته یو ډېر مزیدار ښکلی پارک دی. کرغی که نه جي وحید بھائی؟ کرغی پارک دی او ډیم دی او دا ونې بوټي ډېر مزیدار دي ډېر خوند راکړه. مونږ اپلوډ یو ویډیو کې راته چا ښودلي وه مونږ وایو چې دې ځای ته به ځو نو اوس وحید بھائی وایي چې کښتۍ کې چکر درکړو لوی ډیم دی ډېر غټ ډیم دی نو په هغې کې چکر لګو راځئ را سره درمل لاله دی راپسې دغه دې شاته را روان دي. راځئ تاسو ډېر لیټ شوئ شا به مړه کښتۍ رانیزي وي هغه ظلممن دی هغه سره خو هغه وایي کښتۍ کې ځو هغه سره خو غم نشته که ډوب هم شو پړسېدلی دی په پاسه به روان دي مسله زموږ ده. محمد صاحب دا څه وایي؟ وایي کښتۍ کې ځو وایي محمد صاحب وایي چې کښتۍ کې ځو که مونږ ډوب هم شو مونږ به ډوب شو محمد صاحب نه ډوبېږي ځکه چې دا پړسېدلی دی څه وایي لامبو درځي؟ ما له هغه چل هم راځي چې زه به هم در سره ډوبېږم. زه خدای دې خیر کړي الله نه به خیر غواړو. کښتۍ ته ورته راځئ ورخیږئ ورخیږئ اوس د کښتۍ ته ورخیږو دغې تیزې ته ورخیږو یوه خو لاړله اوس دې یوې ته ورخیږو دا لږه تیزې ځي که نه نو انجوی به کوو او بس را سره اوسئ. الله خیر محمد صاحب ته ور واوړه ده شاته څلور کسه راځي دا ته زه وچلوم دی بل ګاډي کې راشي که نه خیر دی تاله چل درځي څه درمل لاله محمد صاحب خو کېناست خو په کرار یا الله خیر اورې دا لوی ډیم دی ورته ګورې هغه دی دغه د سپینو واورې پرتې دي دا لوی ډیم دی په دې کې به داسې چکر لګو ورته اوس زم در وړم درمل لره زه پرېږدی الله خیر الله اکبر بسم الله توکلت علی الله. هغه د دا استاد کېناسته دا زمونږ ډرایور دی په دې کښتۍ کې. وحید بھائی ته چېرته کېنئ ټیک ټاک ونه ورځئ کېرئ وحید بھائی ریسک واغسته دغلته مخکې کېناسته او اوس موږ شاته ناسته. وحید بھائی ډېر په خطرناک ځای کېناسته خو زه خدای دې خیر کړي او اوس موږ ما درمل لاله او خیر له سره شاته اجازه روان شو. بسم الله بسم الله اوس ما ته وایي کښتۍ چکر و سره ورسېدو خیر سره الحمدلله خو په خیر ورسېدو انجوی مو کړه نور خیله پاسېږه
بسم الله الحمد لله خوش جی درمان لاله انجوای دی وکړه ډېر خوند ونه کو ډېر خوند اوس په ان شاء الله موږ به تدې په حواله کیږو بس اوس دا ملګري راورسېدل او هوسته ووسته دوی سره ځو انشاءالله په دلته لږ ګرځو په دې پارک کې نو انشاءالله چې دا انجوای کړو دې نه پس به بیا وځو دا ته دې ډیم نه د اوبه راوځي دا چې مې څه وایي کېږي دا دې به راوځي دا لګان دلته ولاړ دي دې ځای کې میان نه وځي په بعد دا ورته ریډي ولاړ دي دوی رانیسي هلکه څو میان هم راولولو میان هم رانیولي کم دي دلته مزیدار او درمان لاره دلو چې دلته روټۍ خورو نو راځئ را سره دا مهربانه جي صاحب دی او د سره د ملګري دی او وحید بھائی دی بس رالو دلته هوټل ته چکر لګو ښکلی لوکیشن ډېر مزیدار ځای دی سره ورسېږو سیند غاړه ده سیند نه بلکې د ډیم انور خیاله کارغۍ ته راغلي یو که نه او ډېره ښکلې علاقه ده او را سره لاس کې ډرون هم ده او ډیم هم دی نو چې یو ډرون باندې شاټ والو نو دا به ډېر غټ خوند وکړي ډرون پسو نو را سره اوسه بسم الله الرحمن الرحیم ښه سلامونه ملګرو ستړي مه شئ زه پخپله جاوید شاه درمان یم ما سره ګڼ شمېر ملګري دلته غزل مومند هم راسره دی او موږ دلته کابل جان ته راغلي یو بیا کابل کې کرغه سیمې ته راغلي یو او دلته کې بیا بره پورته راختلي یو پته چې د دې ځای څه نوم دی او ډېر ښکلی ځای دی او دا ګیر چاپېره چې څه منظرې دي هغه ترې نه ډېرې صفا ښکاري او مخامخ په غرونو باندې واورې هم پرتې دي یا سر ډرون پورته کوي نو ما ورته وایم چې دغه یو څو لمحې دي د مینې او د خلوص ده موږ وایو چې دا یادګارې پاتې شي وروسته بیا یو بل سره خبرې پرې کوو او یو بل سره یې شریکوو وګوره که څومره مزدار ښکاري دا اوس ډیم طرف ته ورله چکر به ولور داسې چکر داسې د کابل ښار هم پکې هغه بلډینګونه ښکار به پکې راشي نو غزل مومند را سره دی یو څو خبرې به وکړي دلته کې محمد صاحب دې علاقې باره کې څه واروئ وګوره ولا ډېره ښکلې علاقه ده یاره او خپل وطن دی او خپل واک اختیار دی او آزاد ازادي ده ډیم ته ژوند دی چکر سیند دی ډیم دی خپل سړکونه دي خپل ونې بوټي دي خپل پښتانه دي ډېر خوندوره منظره ده نو نور په دې خاوره باندې وسعت غواړو د ښایستونو د ښکلاګانو او ماشاءالله په دې وخت کې تاسو یې نه او ټولو ملګرو ته خواسته چې منیر ته دوا وکړي ښه امین امین واو دا منیر ته به بس دعا کوو یارانو منیر ته دعا پکار ده منیر خو زور یار خار طرف پر راوړو کابل خار چې کوم دی که نه او سړی طرف ته داسې لږه تاو شو خپله کې ملګري وختوي ما لیدلی خو بس داسې ده که نه وایي دغه د کابل خار دی یو دی د غر نه غړ دی غر لږ پناه کړی دی داسې راتاویږو که نه یو دی په دغه دی کابل خار دا خو اوس ملاقات سره اوسو دا زما دا د کابل جان خار دی او د دوی په بتخاک چرایي ورته وایي نه مخکې دلته لږ به ورشو ډېر ښه خار ده ته یاره به ورشو ډېره ښکلې نظاره ده دا د کابل خار دی د کابل ښار ده هلکه دا ډېره لوی آبادي ده یاره دا نو ولې یاره که نه
او کابل ته ځمه د ماهي پر پر د د سره دا د چغه وهمه زه کله مرمه زه خو پښتون یم د مرخونې ورانه او دا لارې کوڅې د پښتنو دي دلته غیر کله ځایږي او هوښیارې کوڅې د غمازانو په ښکالو باندې پوهېږي او دا غر او سیمه دلته د پلار نیکه قیسې ماته کوي نه او کابل ته ځمه د ماهیپر د سره دا چغه وخمه مهربان صاحب ها قربان دا شی ویني کابل ها کابل ټول دا باندې تا ویني او ماشاءالله او ای کابل په دې دنیا جنت یادېږي کابل جان خو ښکلی ده که نه بس نور دی الله دا د زمونږ له دې وطنه دا د غم ټغر ټول کي خدای دې د امن او د خوشحالۍ فضا پرې راخوره کړي امین او کابل جان چې ده که نه کابل ته چې کله هم زه راځم که نه کابل جان کې سړي دا زړه کولاوي او ما ته بیا خپله د کابل جان کې دا د غرونو ساحه بیا خپله خوند راکوي اوس چې ما او تا چې په کوم ځای کې ولاړ یو که نه دا هم د کرغې سیمه ده ډېره ښکلې منظره ده او کابل جان اوس ښار ته مې او موږ د کامرې په ذریعه چې ښار ښکارېږي خو موږ ولاړ د کرغې په علاقه کې یو کرغه دا ډیم ده نو دا خو د ډېره کامره ډېره لرې دی به ولې ده که نه اوس موږ یې نه وینو که نه دا 1 کیلومتر نه اورېدلې ده ښه بس داسې نه که نه چې اوس رالو حبیب الله زازی پارک ته ما ډېر په تصویرانو کې لیدلو ډېر مزدار نو بس هغه ورځ وه چې دا دی رالو ورته او بس دغه د انجوای کو نو تاسو را سره ولاګ ګورئ هغه درمل له ورغلي څه سودا مودا کوي هغه دا د څه راوستل کارباو دروسو کارباو دروسو دا بل دی دا ریډ بول دی بس دا بل ریډ نه دی صرف بل بول دی مومن صاحب چېرته رالو ولا خوب راځي پته نه لګي چې اوس کوم خوا راغلي حالا ته خوبونو نه راغلی کابل جان ته راغلی وګرځه دا زموږ سره مهربان شاه صاحب دی او ستاسو نوم څه دی لکه رسول خان بس رالو دا ته دې ځای دی او بس مونږ نن ته ځي میلمانه یو دوی راته چکر راکړو دلته حبیب الله زازی پارک ته نو انجوای کوو بس تاسو را سره ویلې چې ما ته لږ لږ خوب راځي وایم ما سیده سیده خوب لږ په دې وتښتو او دا ورځې بیا کله کله وي دې سره خوب تختی سو خامخا نو دا صاحب وره که نه مومن صاحب څه ګوټې ته وکړه څه خوب به سرت ختمېږي ها بس ټیک ته زه دا خو بیا څه کار دی درمل نه نه دغه راکړه نه دا زما دی زما لاس باڼه بندې دي که سره ډرون دی نو په دې وجه درمل نه رانه هغه واخېستو اوس راځئ را سره داسې انور خیال ته وګوره د کوم ځای نه شاټه دي نور خیال چې ده که نه دی بلکل دی سلاخه را روان ده د افغانستان نقشه ده دې کې دا زیاتره لیکل دي وران شوي دي لکه اوس کابل شو نو کابل دې ځای کې دی دا دی د لوګر د پاسه چې کوم دی پروان او د لوګر د پاسه چې کوم ده په منځ کې دا کوم سور ځای دی دا کابل ده او موږ به انشاءالله دې ځای ته ځو اوس د ننګرهار سره چې کوم دی دا ته پکې ده دې خوست ته به زه بس ورسېدو داسې ښکاري که نه ته وچې پاڼه بلکل اورې د پاڼې په شکل ده او دا ډنډرې چې کوم ښکاري ده دا د چین سره میلاو شوی دی ماته دا رسول خان را سره دی کوم دا هغه سره وینې هغه سر دی که نه داسې او له دې ځایه پورې سیده بیا پاکستان سره ملاو شوی دا پاکستان سره میلاو شوی دی ځای پورې نه دې پورې ایران سره ملاو شوی ده ها دغه ځای پورې د ایران سره دی دا بره بره درې ملکونه هلته تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ها درې ملکونه دي صحیح شپږ ملکونه دي هغه چین د پاکستان ایران درې هغه شپږ ټیک دی خوا چین دی دې طرف ته دلته پاکستان دی او بره درې ملکونه دي تاجکستان دی بل دی ازبکستان او ترکمنستان دا درې ملکونه دلته ستان والا دي او دې خوا چې کوم دی چین دی او هغه ایران دی او ایران هم دی ورسره پاکستان سره